سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو د خپل ایفل آی ډي لپاره یا هم خپل ایفل اکاونټ لپاره یو اس ډي یا ډالر واخلو، هغه هم په کریپټو کرنسي یا یو اس ډي ټي باندې. زیاتره کسان دي چې دوی په افغانستان هم نړۍ وروسته پاتې هېوادونو کې دي، دوی بانک اکاونټ، ماسټر کارډ، ویزا کارډ یا دغو کارډونو ته لاسرسی نه لري او نشي کولی په دغو کارډونو باندې ډالر واخلي. او یا هم کله چې تاسو په دغه باندې اخلئ تاسو ته ګران تمامېږي، تاسو په بالکل په کریپټو کرنسي باندې اخیستلی شئ، تاسو ته به ارزان هم تمامېږي. او زیاتره کسان دي چې بیا د دغه لپاره نور بل چا ته آرډر کوي، یعنې بل چا ته وایي چې ما ته اف پرو واخله یا آیټون راته واخله، یا په اپل کې چې کوم نور خدمات دي، که هغه د میوزیک لپاره دي، که د اپلیکیشن لپاره دي، که د وی پی ان لپاره دي، دوی ته پیسې ورکوي. هغه به کسان وي چې دي ډېر قیمت یې ورباندې خرڅوي. تاسو کولی شئ دا ټول خدمات د باینانس یا کریپټو په ذریعه سره په خپل ترسره کړئ او په خپله باندې د ایفل ټول سروس په خپله فعاله کولی شئ، پرته له دې چې تاسو باندې ډېر لګښتونه راشي په ارزان قیمت باندې، او بل په مو هر څه په خپل لاس کې وي. نو څنګه یې اخیستلی شو په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم. که ویډیو مو خوښ وه لایک یې کړئ، که تر څو پر تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل نور ملګرو سره هم شیر کړئ. زه هم د موبایل سکرین ته تاسو ته پوره طریقه درښایم. د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې به باینانس اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله چې باینانس اپلیکیشن راخلاص کړئ، د پورته کونج کې تاسو ته باینانس پې بټن راځي، په دغه به ورته کلیک وکړئ. کله مو دلته کلیک واخیسته، دلته تاسو ته د باینانس پې صفحه راخلاصېږي، په دې کې تاسو ته ډېر اپشنونه راځي. که چېرې تاسو تر اوسه پورې په باینانس کې اکاونټ نه وي جوړ کړی، ډسکرپشن کې لینک شته، په همغه طریقه تاسو باینانس اکاونټ جوړولی شئ او ویریفای کولی شئ. بیا راشئ دلته هاټ ډیلز په نوم اپشن ښکاري، په دغه ورته کلیک واخلئ. کله مو دلته کلیک واخیسته، په دغه ځای کې تاسو د باینانس هغه ډیجیټل سټورونه راخلاصېږي چې په دغه کې تاسو په انلاین ډول باینانس کې ډېر شیان اخیستلی شئ. هر انلاین څیز تاسو وغواړئ دلته پکې تاسو پیدا کولی شئ، او هم په فزیکي نړۍ کې بعض شیان تاسو په کار یې په انلاین ډول دلته په کریپټو باندې اخیستلی شئ. او د لاندې بیا هغه سټورونه دي چې باینانس لخوا سپنسر شوي دي، دلته تاسو د دوی نه ډیجیټل شیان په کریپټو باندې اخیستلی شئ. په دوی کې زه تاسو ته دوه سټورونه معرفي کوم چې تاسو ته دغه کوډونو یا خدمات چټک ډیلیوري کولی هم شي. همدارنګه خدمات یې اسانه دي، انټرفیس یې ساده دی، او تر ټولو مهمه خبر ده چې قیمتونه یې تر ټولو سټورونو ارزان دي او تاسو ته ارزانه خدمات وړاندې کولی شي. ښه د لاندې دوه چې تاسو ته ښکاري په دغه ځای کې یو کریپټو میټ او دوهم ټوکن سټور، دغه دوه سټورونه دي چې تر ټولو ارزانه خدمات لري. همدارنګه تاسو ته هغه کوم ریډیم کوډونه چې دي چټکه توګه تاسو ته رسولی شي. دلته به تاسو راشئ، زه مثال کریپټو میټ ته راځم. کریپټو میټ باندې چې کله کلیک واخلئ، داسې صفحه راخلاصېږي، لږ به انتظار وکړئ، تاسو دغه صفحه راخلاصېږي. کله چې راخلاص شو، د پورته سرچ بار کې تاسو چې هر څه وغواړئ د دنیا پر مخ چې څه شی په کار وي، دلته پکې سرچ کوئ او تاسو ته دوی پکې راولي. زه ایفل یو اس ډي لیکم، د ایفل ډالر سرچ کوئ، دغه صفحه کې پرېږدي، تاسو ته اوس راځي ایپل یو اس ډي ګیفټ کارډونه، په دغه کلیک واخلئ. کله مو چې کلیک واخیسته، دا صفحه راخلاصېږي. دلته تاسو ته اوس دلته وایي چې په یو اس ډي ټي اخلئ که کومه بله کرنسي، دلته تاسو همغه د خپلې خوښې کرنسي ورته انتخابولی شئ، تاسو ته خپله ښکاري. زه یو اس ډي ټي لرم، که تاسو بله کرنسي لرئ همغه هم انتخابولی شئ، په هغه باندې تاسو اخلئ. کلیک کوئ او دلته تاسو ته وایي چې انټر ویلیو څومره اخلي، د 2 نه تر 500 ډالرو پورې اخیستلی شئ، چې هر څومره ستاسو په کار وي دلته ورته همغه اماونټ ولیکئ، 15 10 20 څومره تاسو اخلئ. اوس که 15 تاسو اخلئ، لاندې تاسو ته خپل مقدار ښایي چې په 15 باندې تاسو نه 4.78 ډالر مصرف راځي یا یو اس ډي ټي مصرف راځي. که تاسو 10 اخلئ، 10 باندې 9.15 یو اس ډي ټي مصرف تاسو باندې راځي. په هاټ کارت باندې کلیک واخلئ، بیا خو دغه اوس ډیلیټ شوی دی. دا سټورونه چې دي اکثره وخت ځینې سټورونه یې څلرویشت ساعته فعال نه وي تقریبا، یا هم د اونۍ په ورځو کې دوی رخصت وي. خیر، زه به تاسو ته بل سټور معرفي کوم، دغه بل چې دی ټوکن سټور، په دې کې تاسو هر وخت اخیستلی شئ، دغه فکر کوم اووه ورځې او 24 ساعته فعال وي. کله چې دلته راشئ، دلته تاسو ته ډېر شی خدمات پکې ښکاري، ګوګل پلی کارډونه، ایپل کارډونه، امازون ته او ګیمونو لپاره خدمات. دلته سرچ بر کې تاسو ورته ولیکئ چې کوم څه تاسو غواړئ هغه سرچ کړئ. زه ورته ایفل یو اس ډي لیکم، چې کله تاسو ولیکل دلته یې سرچ کړئ. کله چې سرچ کړل، تاسو ته څو ډوله راځي، د ایپل یو اس ډي یو اس ای والا د ناروې هېوادونو نور پکې تاسو سره زه یو اس ای انتخابوم، داسې صفحه راځي، تاسو ته مستقیما اتومات انتخاب شوي دي 15 یو اس ډي. که تاسو د ایپل آی ډي لپاره اخلئ، تاسو 4.15 یو اس ډي ټي ګرځول کېږي. دلته په کلیک واخلئ، څومره اخلئ، د 5 نه یا د 2 نه نیولي، 2 پکې شته، د 2 نه نیولي تر 1500 پورې اخیستلی شئ، 2 15 10 20 داسې ترتیب باندې. او کله چې تاسو مثال 10 اخلئ، په 10 باندې تاسو نه 9.70 ډالره مصرف راځي، یو اس ډي ټي مصرف راځي. او کله چې په هاټ کارت باندې کلیک واخلئ، دلته بیا راشئ چیک آوټ باندې کلیک واخلئ. دلته اوس تاسو ته وایي چې څو کارډونه اخلئ، 1 اخلئ، 2 اخلئ، د
$10 نو تاسو دلته هغه اضافه کولی شئ. اوس که تاسو 3 اخلئ تاسو نه په 9.1 USDT ګرځول کېږي، تاسو ته پوره $10 ایفل اکاونټ ته جمع کېږي. زه یو انتخابوم، بیا به دلته راشئ خپل ایمیل به ورته ولیکئ. تاسو هڅه وکړئ چې ایمیل مو خپل باوري ایمیل انټر کړئ، هغه ایمیل چې اوس تاسو سره په موبایل کې آن دی خلاص دی، ځکه دغه ایمیل ته دوی یو کوډ درلیږي او هغه کوډ به تاسو دلته ریډیم کوئ. نو ریډیم کوډ درلیږي، بیا به ایمیل مو ولیکم، بیا دلته خانه ټیک مارک ایمیل دقیق ولیکئ. که چېرته مې ایمیل دقیق ونه لیکه تاسو ته کوډ نه رسیږي. په پی وید باینانس پی باندې کلیک ورته واخلئ. کله چې په دغه باندې کلیک واخیستم تاسو په کنفرم باندې کلیک واخلئ، اتومات به دغه کنفرم چې تاسو د باینانس څخه په دوی پیسې وګرځوي، دوی ته به لاړ شي او تاسو ته په تقریبا یو څو دقیقو کې 2-3 دقیقو کې یا هم 10 دقیقو پورې تاسو ته یو کوډ راشي. ټوکن سټور دی تاسو ته مستقیما ریډیم کوډ ایمیل ته درلیږي او کریپټومیټ چې دی بیا تاسو ته ایمیل ته یو لینک درلیږي. لینک باندې به کلیک کوئ، براوزر ته ځئ، براوزر نه به تاسو ریډیم کوډ اخلئ، بیا به یې هلته پیسټ کوئ. زه راځم، ما خو الریډي مخکې دا پروسه طی کړې ده، تاسو ته صرف طریقه ښودله. زه اوس راځم کوډ طریقه تاسو ته ښایم. تقریبا دلته 1 دقیقه یا 2 دقیقې وروسته تاسو ته ایمیل راځي، دا به کلیک کوئ. دلته تاسو اوس خپله ریډیم کوډ درکول کېږي. دلته تاسو ته ښکاري د لاندې چې کوم راکاونټ شوی دی موږ ته ریډیم کوډ دی، دلته اسانه تاسو کافي واخلئ او کیدای شي په کریپټومیټ کې دلته تاسو ته بل بټن درکول شوی، هغه چې کلیک کړئ براوزر څخه به تاسو ریډیم کوډ راخلئ. بیا دا چې کاپي کړل راشئ خپل موبایل کې اپ سټور ته راشئ. کله چې اپ سټور ته راغلی تاسو اکاونټ برخه باندې کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته بیا راشئ، تاسو ته ریډیم ګیفټ کارت ار کوډ دا باندې کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته نو دلته تاسو ته یو وایي چې یوز کیمرا، که تاسو کیو آر کوډ لرئ سکین کولی شئ، خو موږ انټر کوډ مینوالي په دغه کلیک کوو. دلته به تاسو خپل کوډ به راواخلئ، لانګ پریس او پیسټ بیک. کله چې پیسټ کړل په ریډیم باندې به ورته کلیک واخلئ. کله چې ریډیم باندې کلیک واخیستل او اتومات تاسو کوډ چې دی او فیس لاک سره تایید کړئ او تاسو ته پیسې زیاتې شي. تاسو ته ښکاري تاسو ته وایي چې $2 تاسو خپل اکاونټ ته اډ کړل. کله چې دا اډ کړل د لاندې کلیم نور اپشن چې دی دا هېڅکله مه کلیک کوئ. ستاسو اکاونټ ته چې دی پیسې زیاته شي، زما بیلانس چې دی اکاونټ $90 شو، تاسو ته خپله ښکاري. نو دلته به تاسو اډ کولی شئ. که غواړئ خپل بیلانس وګورئ بیا دلته راشئ، دلته تاسو د لاندې برخه ښکاري کریډټ $90.50 زه اوس په خپل اکاونټ کې لرم. دې څخه تاسو بیا کولی شئ په انلاین ډول خپل خدمات واخلئ. مثال په ډول زه اوس کافکټ پرو اخلم، کافکټ لپاره راځم، دلته کلیک کوم، دلته تاسو ته جوین پرو بټن راځي، په دغه باندې ورته کلیک کوم. دلته زه راځم په پرو باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په پرو باندې ورته کلیک واخلئ، اوس تاسو ته وایي چې څومره اخلئ د مانتلي کال لپاره. تاسو دلته بېلابېل نرخونه راځي. د یو کلنۍ انتخابوم، تقریبا 9.99 یعنې $50 باندې اخیستل کېږي د یو کار لپاره. راځم دلته په پرچایز باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې پرچایز باندې کلیک واخیستم نو پیمنټ به تاسو ورته تایید کړئ. زموږ پیمنټ چې دی دغه د فلوډینګ کې دی، ما ورته کنفرم کړ، آل سیټ بالکل واخیستل شو او دې سره زه اوس کولی شم کافکټ پرو استعمال کړم. تاسو ته خپله ښکاري ما کافکټ پرو واخیسته. په دغه طریقه تاسو خپل نور کارډونه هر څه اخیستلی شئ. اوس تاسو ته ښکاري ما کافکټ پرو واخیستی، تاریخ هر څه ښکاري. او که چېرته تاسو دغه کافکټ په کار وي کولی شئ موږ سره ټلیګرام کې اړیکه ونیسئ. انشاءالله موږ به تاسو ته دغه کافکټ پرو هم درکوو، خو لږ چارج به حتما ولري. نو دا زموږ ویډیو په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شي په دغه طریقه تاسو کولی شئ. که چا سره کوم مشکل وي، پوښتنه وي، غوښتنه وي، ډسکرپشن کې زما ټلیګرام چینل لینک شته، هلته موږ سره اړیکه ونیسئ. زما ټلیګرام چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شپې ولرئ.